بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. بدا أسعدك الله تعالى في الدارين کی جملہ افعال متصرفہ برسہ گنا است ماضی و مستقبل و حال و هرچه جزئی سه چیز است متفرق است هم از این سه. بسم الله الرحمن الرحیم. شریک ہوں زو په نوم دی الله سره چې نهایت مهربان و دی رحم الله. الحمدلله ټول صفتنا خاص ایغ الله لره دی رب العالمین چې دای ستین کا دی عالمین دا. والعاقبة للمتقین و شے نتیجے دے پرہیزگاری خلق دے پورا دی. شے نتیجے نہ دا مرادو چې په آخرت سے جنتی نا. والصلاة علی رسوله محمد و درود دوی رسول دے دو چې پوک نومی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا و دے دو پر آل بندے و دے دو پر اصحاب بندے اجمعین پر ٹولے بندے. بیدا پیشا اسعدک اللہ تعالی دا دعائیہ جملہ تو مصنف دعا کا طالب تھا کہ اللہ تعالیٰ دا تو دوڑے جہانے یعنی دنیا و آخرت سے نیک بخت کو کہ جملہ افعال متصرفہ چې ټول افعال متصرفہ ایک فعل تویائی چې د مصدرنا د ماضی د مستقبل و د فعل امر گردان کیږي. دا ویائی چې جمله افعال متصرفه چې ټول افعال متصرفه برسه گنا است. افعال متصرفه داسې افعال چې گردانی کیږي سورلا سے صيغه برسه گنا است په درې قسم دي. یو ماضی دو، یو مستقبل دا و یو حال. و هر چې جز این است و هر هغه چې بغیر د دغه درې نه دي متفرق است هغه منډون دي هم عزیز ده هم دغه درې نه. دغه درې نه مراد ماضی مستقبل و حال چې کیم څه د دغه درې نه علاوه دي ا د دغه درې نه وتلی دي. د کتابو په شریش مصنف بسم الله روړلا یا د الله تعالی حمد و ثنا په داسې طریقه بیان کړل چې موافقت یې د قرآن پاک سره وشو. ابتدا په بسم الله سره وکړه، بیا په الحمدلله سره. مصنف په دغه ابتدا سره د نبی علی السلام تبدوریه وکړه. نبی علیہ السلام فرمایي چې کل امر ذی بال لا یبدأ فیه بسم الله الرحمن الرحیم فهو ابتر. نبی علیہ السلام فرمایي چې کیم اهم کور کل امر ذی بال، امر موصوف تا ذی بال نه صفات تا چې هر هغه اهم چار چې بسم الله نه بغیر شری شي فهو ابتر بیا دو بے برکات وی. بل روایت شرسی چې کل امر ذی بال لا یبدأ فیه بحمد الله فهو اقطع. او بل روایت چې د الحمد شریف ضرورت بیان شو ده چې هر اهم چار چې دو شری نشي په الحمدلله سره بیا دو ناقص وی. و بیا مصنف په دغه ابتدا شه د سلف صالحین ابتدا یا وکړه ولې چې سلف صالحین خپل کتابونه چې کله یا لیکلي دي بیا بسم الله والحمدلله فراشي لیکلي دي. الله دغه برات ته سوچ کایې ګوشي ګوشي دی وی ولا تفصیل دا الله دا د الله تعالی نوم دا چې د همیشه نه دا او همیشه وی او د ټول جهان پیدا کړه دا او د ټول خوبی مالک دا او د عیبنه پوک دا. الرحمن د الله تعالی یو صفت دا د یو بندا په حق شه د صفت استعمالول جایز نه دی. په بندا باندې د رحمان نوم دل جایز نه دی. الرحیم رحیم یاد الله تعالی صفت دا خود د استعمال خاص بندونه په حق شه کې دلاشي. دا قرآن پاک شه د دغه صفت ذکر د نبی علی السلام په شان اشاره ولا دا. الله تعالی فرمایي لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. ترجمه دو لقد جاءکم رسول من انفسکم بشکا تو سے سنگا تشریف روڑو د تو سے زخا هیغ رسول عزیز علیه ما عنتم
کیم شای چې توسه په مشقت سے اچای هغه دتا سخت وي دتا ګرون وي یعنی توسه تکلیف دتا تکلیف ورکای حریص علیکم توسه تا د نیکی غشتین کړه بالمؤمنین رؤوف الرحیم او مؤمنون بنده کمال مهربان ده الحمد په دغه کلمه سره د الله تعالی صفات کیږي د الله تعالی دغه صفات کده احسان په بدله شي او که غیر د احسان په بدله شي اختیاری خوبی بنده د تعظیم په تور د ژبنا دغه الفاظ یستل دغه تا حمد وی العالمین عالمین جمع دو د عالمون د عالم اصل معنا دو هغه شی چې د په ذریعہ سره د سشي علم حاصل شي عالم هر هغه شی چې د په ذریعہ سره د سشي علم حاصل شي نو دا معنا چې ته عالم ته وګوره بیا د خالق طرف ته سوچ لور شي چې دا به تعریف چا پیدا کړای بیا د الله تعالی ذات او صفات نه علاوه چې څه شی یاد دغه ته عالم وي ولې چې د دغه نه د صانع د ذات علم سړی ته حاصلېږي چې دغه اشیاء دي د عالم شه دغه څخه پیدا کوین کای آشتا و عالمین ټول وتلاستی درې موالید معنا پیدا کړی شوی شاینا لکه جمادات نباتات حیوانات نباتات بیٹی حیوانات جام دي ساري پداشه مرغون یارول او سالر بشي یارول و جمادات سے کونی وغرینا و سالر عناصر یر یب هوا و خاطا چې د انسان څخه جوړ ده و اسمونینا د سیشل 7 بنه 14 شل و یو فلک ثوابت اسمون دا سیشل 15 و فلک اطلس 16 و عرش و کرسی و تلاس نو عالمین سیشل و تلاس للمتقین وخیدی دا متقیون معنی تو پرهیزګورا د پرهیزګوري سړي درې درجه دي یو هغه درجه دو چې ایمانی وروړو د کفر او شرک نه مانه شه دوامه دا درجه دو چې د کفر او شرک نه مانه شه او د شریعت ته ټول احکام تبدوریا کوي دا بیا لشکې د شه درجه ولدا و یو هغه متقی دا چې د هر ایک شي نه دای زون بچ کوي چې د الله تعالی نه غفل کوي به د تقوا او د پرهیزګوري بلنده درجه دو الصلاة صلاة سشتوی صلاة درې معنی دی یو رحمت یو استغفار و یو دعا چې الله تعالی طرف ته نسبت وي بیا مراد وي زنه د رحمت چې فرشته طرف ته نسبت وي بیا معنا وي زنه استغفار چې بندګونه طرف ته نسبت وي بیا معنا وي زنه دعا یعنی والصلاة علی رسوله یعنی نزول د رحمت ته وی الله تعالی په بنده داغه مستو سے دعا غوري اصحاب وخیدی دا صاحبن معنی دو ساتھی ملګرا په اصطلاح سے صحابی ایک عزتمن سړی ته ویای چې چاته د ایمان په حالت سے د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم لیدل یا صحبت ور نصیب شوی وي ودای په هغه ایمان باندې د دنیا نه رخصت شوی یاوي اسغدا کا دغه شی مصنف د میزان الصرف طالب ته دعا کوي چې تو د خدای پاک په دوړې جهان شه نیک بخت کو بیدان سرا د میزان الصرف مصنف مخاطب یعنی طالب هیشیورای سکایی چې بیدور شه تو تا سکی ساکیږي افعال متصرفه افعال جمع دو وخیدی دا فعلون فعل هغه کلمه دو چې د هغه نه سمانا یا په سمج شرسي و د دې سره زمونه یا پیوستوي لکه کتابه شه یو د معنا پرتا دو د لیکل ولا و دوما دمانا پشه پرتا دو چې دا د لیکل ولا فعل چې دا د په ماضی شه شو دا ټیکسلا دغه رنګ یکتبو چې دای لیکل کای نو په دغه شی معنا پرتا دو و زمونه یا پشه پرتا دو یا اکتب دغه شی د مصدری معنا یا پرتا دو د لیکل و دغه پشه پرتا دو چې ولیکا پارلین کې زمونه شه یعنی اس اس ولیکا متصرفه سمانا کای هغه فعلینا چې د اغنا د ماضی د مضارع او د امر وغیرہ گردانینا کېدل شي متفرغ د صيغه د اسم فاعل
یو اصل نه ارواتین کا شای د یو اصل نه ارواتین کا شای لکه یو بیټا وی بیا ډاډ وی بد ډاډ نه مختلف منډون وتلی منډه ته وی فرعون منډه تاسو یې فرعون بیا یو منډه به یو منډه نه بیا نه منډون وتلی بیا منډه نه بیا نه منډون وتلی دا منډون دغه ته وی متفرغ یعنی اصل یې دی دغه درې شای نه او دغه درې شای نه نه شای نه وتلی اسم فاعل اسم مفعول صفت مشبهه اسم تفضیل دا ټول دغه درې شای نه وتلی دي هم ازین سے هم د دغه درې نه یعنی ماضی مستقبل و د حال نه ٹھیک شته